په کندهار کې د چرګانو یوازینۍ حلال خونه د چرګانو دغې حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینرۍ او مسلکي کاریګرو په واسطه پروسس کیږي او چمتو شوې غوښه یې بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسؤل محمد صمیم وایي چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګانو غوښه د اسلامي اصولو په رڼا کې پروسس کوي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر 2 کلونو پورې تولید شوې غوښه پکښې ساتل کېدلی شي. کندهار د غوښو چرګانو تولید کندهار کې 1970 دانې د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې 10 ټنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفیږي، خرڅیږي. اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او دغه نورو ولایاتو ته صادریږي چې کندهار فعلا د غوښې په بخش کې خودکفا دی. دا مهال په کندهار کې 1970 د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرهنې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره شوې او اضافي غوښه ګاونډي ولایتونو ته لیږل کیږي. نوري وایي د چرګانو د فارمونو د معیاري کولو پر یو شمېر نورو پلانونو هم کار روان دی. چرګان چې دی د فارم څخه راځي دلته بیا موږ تقریبا د 15 په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسابان دي دلته زموږ سره کار کوي، هغه دغه چرګان د لې حلالوي او هغه نور کوم کار چې دی هغه ټول دی د سرته رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بستې بندي کوو یا یې کوو او په یخچالو کې راسره یږدو. کولی شو چې تر 2 کاله پورې تر 1.5 کال پورې دغه چرګ موږ د لې سټاک په راسره ذخیره کړو. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین په داسې حال کې د چرګ غوښې له اړخه د کندهار د پر ځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت ته له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کیږي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.